بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. راځئ نن په پاور پوینټ پروګرام کې دا زده کړو چې څنګه موږ کولی شو پاور پوینټ پروګرام کې یو لوګو جوړ کړو په ډېر اسانۍ او په ډېر کم وخت کې. نو تاسو به داسې وکړئ چې پاور پوینټ پروګرام به اوپن کړئ او بیا به راسئ شیپ ته. شیپ کې به تاسو لومړی دایره لوګو دایروي ډول غواړئ که بایزوي. زه ورته یم دایروي ډول لوګو غواړم. لوګو به څه کې دایره به انتخاب کړئ. دایره چې کله هغه کړه رسمه کړه بیا به چېرته فارمټ ته راسئ. فارمټ ټیپ ته چې راغلی بیا به تاسو څه وکئ شیپ پیل ته به راسئ. شیپ پیل کې به ورته څه کړئ نو پیل. نو پیل مو انتخاب کړئ. بیا به راسئ آوټلاین. آوټلاین کې به څه تور رنګ انتخاب کړئ. آوټلاین به چې کله تور کړئ بالغ به تاسو راسئ آوټلاین دلته به ویډ ته راسئ او ویډ کې به دلته څه وکړئ ویډ ورته لږ غټ کړئ. ویډ به چې کله غټ کړه له هغه څخه وروسته تاسو بیا راسئ یو بل هغه ته لوګو یا مطلب یو بله دایره راواخلئ. هغه دایره هم دلته په دې منځ کې څه کوئ ډرا کوئ. تاسو به دلته یو بله دایره هم څه کوئ دلته به ډرا کوئ. کله دا ډرا کړه داسې بوځئ چې منځ کې داسې مثبت علامه غوندې راسي. دا یعنې مطلب دا چې منځ مایبند ده. ښه بیا به داسې وکئ دا په ده به رایټ کلیک وکئ. دا به انتخاب کړئ بیا به چېرته راسئ شیپ پیل ته او شیپ پیل کې به دلته یو پکچر ورته اډ کړئ. که منځ کې غواړئ څه پکچر راولئ هغه پکچر به تا له مخکې جوړ کړی وي فوټوشاپ کې یا بل هغه کې دا به انتخاب کړئ او دلته به څه ورته وکړئ یو ساده عکس یو څه به راولئ. دلته زه فرض کړه دا اوس هغه ده لوګو ده دا ما انزرټ کړه. دا مو ورته انزرټ کړه. دلته چې شو دا اډ شو یا هم انزرټ شوه. دا تاسو کولی شئ لږ یې خپله اډجسټ کړئ یا هم جوړه کړئ. بل لوګو کې داسې وي چې لیکنه داسې په هغه ډول کرف شکل باندې لیکل شوي منحني شکل باندې. بیا به تاسو څه کوئ مربوطه شکل به دا پورتنی شکل به انتخاب کړئ. بیا به چېرته راسئ ټکس افیکټ ته به راسئ او بل ته به ورته چې کې ټرانسفارم انتخاب کړئ او دا پورتنی هغه به ورته انتخاب کړئ چې مطلب زه لیکنه کوم پورته شکل کې. پورته شکل دا چې تاسو انتخاب کړئ اوس به تاسو څه کوئ لیکنه به انتخاب کړئ. اوس لیکنه څه کېږي مطلب کېږي خو موږ څه راښکاري نه چې علت څه شی ده. د علت به څه کوو اوس به معلوم کړو. اوس تاسو وګورئ د کنټرول ای چون رنګ یې سپین ده په ده خاطر نه ښکاري. تاسو به راسئ د ټکس پیل ته به راسئ او دلته به رنګ ورته چې کې تور به انتخاب کړئ. تور انتخاب کړئ لیکل به څه سي راسي. اوس زه دا هغه کوم کنټرول زیډ او دلته ورته څه وایم دا ورته لیکم چې محمدي ساختماني شرکت دا لیکنه ورته کنټرول ای که او دلته چې کې لږ هغه کې کنټرول بی یې که مطلب بولډ یې که او همداسې لږ سایز یې چې کې غټوي د چې نه سایز څه که غټه که سایز یې هم تاسو څه کولی شئ غټولی شئ. دلته کولی شئ تاسو ورته رنګ هم ورکړئ مختلف رنګونه داسې هر خبره چې تاسو انتخابوئ رنګ یعنې مساوات تاسو ورکولی شئ. دا خو سمه ده. بل دلته لاندې لیکل شوي دی تاسیس کال دا به څنګه لیکو. بیا به تاسو داسې وکئ چې رابسئ یا لومړی دلته به دا شیپ تاسو وکړئ شاوخوا ته داسې باډر اخیستی دا ډېر بد ښکاري. تاسو به بیا داسې وکئ دا به انتخاب کړئ. بیا به فارمټ ته راسئ. فارمټ ته چې کله راغلی تاسو به څه وکئ دلته به دا ورته نو پیل کړئ. دا باډر ته به راسئ باډر ورته کې نو باډر کړئ مطلب چې دا باډر چې سي ختم سي. بیا به څه وکئ دلته به راسئ ټکس باکس ته یا به ورډ ته راسئ هم ته راسئ هم کې دلته یو ټکس باکس واخلئ او دا ټکس باکس به دلته چې کوئ ډرا کړئ. دا هم چې کله ډرا کړه دلته بیا کنټرول آر کلیک کړئ. مطلب زه ورته لیکم تاسیس کال پښتو کې لیکئ انګلیش کې لیکئ فرق نه کوي تاسیس کال او دلته ورته انتخاب کړئ لکه 1400 ورته لیکم 1415 کال کې دا چې تاسیس شوی ده. نو دا ښه اوس خو د لوګو جوړه سوه. اوس یو کس وایي چې زه غواړم چې دا لوګو څه کړمه صف کړمه یا هم څه کړمه یو ځای کې همدغه لوګو زه د نور استفاده کوم یو ځای کې صف کوم. اوس که دا ټول کنټرول سیف کې دا خو بس تا سلاید درسره صف کېږي. ته وایې چې نه دغه لوګو خالي صف کړم نو تاسو به داسې کوئ لومړی به دا شیپ انتخاب کړئ بیا به کنټرول ونیسئ دا شیپ به انتخاب کړئ بیا به کنټرول ونیسئ دا به چې کې انتخاب کړئ. دا ټول دې چې انتخاب کړو بیا به رایټ کلیک پرې وکړئ او بیا به څه وکړئ دلته به ګروپ ته به راسئ دا ګروپ به چې کې انتخاب به کړئ. مطلب دا چې دا چې ما سره ټول ګروپس اوس یو شي کنټرول زیډ کې اوس هم ګروپ شوي نه دي را سره کنټرول ونیسه دا سلیکټ او رایټ کلیک پرې وکړه او بیا دلته ګروپ ته راسه او څوک تر اوسه هم چې د ګروپ یا هم کله چې نه ګروپ یې کنټرول ونیسئ دا انتخاب کړئ او بیا دا انتخاب کړئ او بیا راسئ دا انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړئ بیا به راسئ فارمټ ته. فارمټ ته چې کله راغلی دلته به ګروپ آپشن ګروپ به دا چې تاسو به انتخاب کړئ چې مطلب دا تاسو سره ګروپ څه اوس وګورئ دا چې یو ګروپ در سره جوړ شو. اوس غواړئ همدغه تصویر شکل باندې صف کړئ رایټ کلیک پرې وکړه. کله چې رایټ کلیک وکړئ دلته سیو از ا پکچر کلیک کړئ. سیو از ا پکچر مو چې کلیک کړئ اوس تاسو ځای ښیي چې دا کوم ځای کې چې کوئ پیج هغه کوئ صف ته یې زه ورته وایم چې راسه چېرته مطلب دلته غواړم په چې باندې د یوټیوب تمنیل دغه ځای کې غواړم صف کړم څه په نامه باندې غواړم د محمدي شرکت لوګو مطلب دا هغه مې ورته ولیکه او دا سیف کړه.
اوس دا چې به چې تاسو سره به هلته اوس یو کس وایي چې آیا رښتیا به هم دا اوس سلایډ سیف سوی که دا لوګو حساب سوی بیا به تاسو راسئ دلته او تاسو به وګورئ دلته هغه به هم پیدا کړئ دا ما فکر کوم دلته سیف کړه دلته به راسئ دا ده دا محمدي شرکت لوګو دا به چې کې دا به انتخاب کې اوس تاسو وګورئ هماغه لوګو چې شوې ده انتخاب شوی یا هم چې شوی ده هغه عکس یې راغلی ده نو دا به موږ سره چې په پاور پوینټ پروګرام کې چې څنګه موږ کولی شو چې لوګو جوړه نو که چیرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک یې کړئ او که څه ملګري لرئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي نو کوم ملګري چې زموږ نوي وي او دا ویډیو ګوري او زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا درته سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانو څخه برخمن شئ نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې